افغانانو ته د خوشحالۍ خبر د 3 ورځني اوربند موده اوږدیږي. د چې څنګه اولې دا خبرې چا کړې دي هیله د مطلب تر پای را سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د اوربند د غځولو هڅې روانې دي. د غیر رسمي سرچینو له قوله د نا اعلان شوي اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي د دوام راپورونه ورکړل شوي دي، خو په رسمي ډول تر اوسه دغه خبره چا نه ده تایید کړې. تازه د ملي مصالحې عالي شورا وایي د اوربند د غځېدو په تړاو یې هڅې پیل کړي دي. د یادې شورا ویان فریدون خزون له قوله رسنیو لیکلي دوی له ښکیلو لوریو سره د اوربند پر دوام کار پیل کړی دی. تمه ده په افغانستان کې د ښکیلو لوریو ترمنځ اوسنی اوربند تر اختر وروسته هم وغځېږي چې د سولې لپاره د باور فضا پیاوړی کړای شي. حکومت به تر نن ماښام پورې په رسمي ډول د اوربند د غځولو یا نه غځولو په اړه خپل رسمي دریځ څرګند کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.